زرار رضی اللہ تعالی عنہ دا ډیر عجیبه صحابی دی دی چې کله مسلمان شو بخپل اسلام دون خوشحاله و دونا پر ایمان دیتا وای چې زر مریان د صرف د خپل ایمان په خوشحاله کې آزاد کړي زر مریان مری ډیر زیات قیمت لري دیتا وای زمون ایمان چې کمزور دی کنه مون مری آزادول صدقه خروستو خبره ده مون هغه فرضي زکات نه ورکو مونږ هغه واجب قرباني نه کوو په مونږ چې د چا حق پورې دی پردی حق نه ورکوو هغه باندې یو مری آزادول نو لیکن په ایمان دونه خوشحاله دی یا الله د ایمان خو د نعمت تا مال راکو لکه سړی په واده خوشحالي نو خیرات کوي که نه په دې واده خوشحالي نو دی بلا خیراتونه په حج باندې خوشحالی نو چې دی ځي نو هم خیراتو کې چې واپس را دی دی خیراتو کې د ماشوم په سنت دی خوشحالی دی صدقو کې دی خیراتو کې د زوی په کویدن دی خوشحالی نو دی صدقو کې او دی خیراتو کې ښځو له ولونو له جامې جوړې مروړي دا خوشحالی نو په ایمان خوشحاله و دی په ایمان 1000 غلامان او مریانې د ایمان نه قربان کړي دي یو ځای کې د کافرو سره جنگ و د حضور پاک د وفات نه پس دی په یو اس باندې سورو مرګرو نه جدا شو کافرانو گیر کو یک تنها پاتې شو په اس باندې ډېر زبردست مجاهد و توره او نیزه ورسره ده کافر ته گیر چاپیره دی و دی لګیا دی ښه مضبوط جنگ کوي اسې ستړی شو دا مضبوطه خبره ده تاریخی خبره ده او ډیره کلکه او مضبوطه خبره ده په دې ځان پوه کې اسې ستړی شو اسې دومره ستړی شو که نه څاروي خامخا ستړي کېږي چې بس قریب و چې اس پرېوتی وي اس د قدم د اغېشتو بلکل نو څنګه چې انسان ستړي کېږي نو اس هم ستړي کېږي او اسې لږ لږ زخمیم دی او دیم خستړی شوی دی یا خدایا اوس ما ته خو اس پریوزي د ما اس ته خو خولې وبی دی اس مې تږیم دی اس مې اوږیم دی د اس خپې کار نه کوي څه به کومه نو د سر ور مخکې کو اس ته په غوږ کې وایي ای اسا یا فرس ای اسا زه ګورې تا د خپل ځان دپاره او د دنیا دپاره نه زغلم د الله د دین د بلایې دپاره دې زغلم او زه پوه شم چې ته سس شوې پې دې سستې کړې او که سستي دې وکړه نو د قیامت په ورځ د رسول الله مبارک مخکې به ستا شکایت پیش کو ما خو جنگ کو ما خو جهاد کو خو زما اس ما سره وفا ونه کړله حالانکې ستړی کېږي ما ته پته ده چې سس شوې ما ته پته ده چې خپېرې ټینګې نه دي او سس دی قیامت په ورځ د الله په دربار کې د حضور پاک په مخ کې به ستا شکایت خوښه دې خپله ده یاره کې دا الفاظ یې ووې نو اس وشنېده الله پکې قوت پیدا کړ او اس داسې تکړه شو چې مسلسل 8 ګنټې جنګېده 8 ګنټې بغیر د خوراک نه بغیر د اوبو نه مسلسل وجنګېد او دغه ضرر د دشمن د فوج نه بار راوست کامیابی خدای ورکړه نو چې انسان سره نه څاروي سره خدای مدد کوي دا پکې اس کې خپل قوت نو د الله طاقت واچو نو مسلمان سره به خدای پاک ولې مدد نه کوي اوس بدلته سوال دا سوال به دا راځي چې دې زمانه کې مسلمان سره خدای ولې مدد نه کوي دا خبره مې دې پورې شروع کړې دې زمانه کې خو د فلسطین مسلمانان برباد شو د فلسطین ښځې کونډې شو او یو کور کې 10 او 15 سړي او ښځې او ماشومان شهیدان شو د یو ښځې 4 بچې غون مري او داسې ماشومان یتیمانان او ښځې دي چې اوس هم د آبادو لاندې د دیوالونو د ګټو د خښتو لاندې پراته دي د اوچتوالو څوک نشته چې دیوال کې اوچت کې وداره وباسي او خښې کړي
د خلکو نه سرونه پرې شو، نه په بوډا ده بوډاګان هم وژلې کېږي، نه په ځوان د ځوانان هم وژلې کېږي، نه په ماشوم د ماشومان هم حلالېږي. بره نه بمباري کېږي، لاندې نه توپ او ټینک دی، ګونۍ پرې ورېږي. او نن د فلسطین مظلوم مسلمان خوله وازه کړې ده او ټول امت مسلمه ته چغې وایي که د خدای خاطر وکړې اوبه خو راله راوړی که مدد نشی کولی، اوبه خو راوړی چې مونږ اوبه خو وڅکو که نه، ډوډۍ خو راوړی که نه، ډوډۍ نه راکوې اوبه خو راوړی که نه. ماشومان بچي اومه خوله بچي د مرغۍ بچي ماشومان د فلسطینیانو بچو خولې واضح کړي دي. او اے مسلمانانو د قیامت په ورځ به موږ ستاسو ګیله کوو رسول الله مبارک ته. شرق او غرب والا مسلمانه، عرب او عجم مسلمانه، د قیامت ورځ به راځي او که به نه راځي هغه ماشوم بچی چې لږې عربۍ کې خبرې کولی شي هغه جالې او چغې وی، هغه ماشومه جینۍ چغې وی او جاړي چې تاسو خو مونږ پرېښودو د اسرائیلو ته د یهودیانو ته، په مونږ خو یې ګاڼۍ وګرځولې، زمونږ خو یې وجودونه وسوځول، په مونږ خو یې اور بل که، په مونږ د پاسه خو هغه بمونه راغورځوي چې هغه اور لګوي. معنی نوم یېر شو، هغه بم راغورځوي چې هغه اور ولګوي، په یو ځای راوغورځېږي، بلډنګ هم تس نس کې اور ولګوي، حالانکه بین الاقوام کې داسې بم غورځول ممنوع دي، دا به نه غورځوي. ټول آبادي وسوځېدله کنډرات. مونږ ته خو د خور او لور پته نه لګي چې زما خور څه شوه، زما لور څه شو، زما زوی څه شو، زما خاوند څه شو. مونږ ډوډۍ جامه نه غواړو، اوبه غواړو، د خدای خاطر وکړئ مونږ له یو بوتل اوبه راوړی د تندې مړه شو. په قیامت پر ورځ بس د مسلمانانو ستاسو شکایت د خدای په دربار کې لګو. او بل ورځ هم تاسو ولیدل چې کوم د هغوی مشر و اسماعیل هاني هغه هم شهید. ولې الله د مسلمان مدد نه کوي؟ سوال دلته راځي. نه ولې؟ نن خو د فلسطین مسلمانانو خولې واضح کړي دي، مدد ولې نه کوي؟ نن د فلسطین هغه پوټینو جینکو ماشومانو خولې واضح کړي دي، نن ښځو خولې واضح کړي دي، نن کورونه تباه شو، ختم شو، یو یو کس پاتې شو، ګریدان پکې لاړل، ختم شو. او نن خلکو خولې واضح کړي دي، مونږ هم خولې واضح کړي دي، مونږ هم چغې وایو چې خدای د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي. هر جومات کې دعاګانې کېږي، هر چوک کې دعاګانې کېږي، د هر مسلمان په زړه کې چې مسلماني د فلسطین د مظلوم مسلمان دپاره دعاګانې کوي. نن په عربو کې هم په جوماتونو کې دعاګانې کېږي، نن په عجمو کې هم دعاګانې کېږي، نن په رمضان کې هم دعاګانې کېږي، او نن په بې د رمضان هم دعاګانې کېږي. الله مدد ولې نه کوي؟ ولې نه کوي؟ په تشه دوا کار نه کېږي. زمارو پیغمبر مبارک په تشه دوا کار ونه ویسته، میدان د بدر کې وجنګېده، نو الله مدد وکړه. نو صرف او صرف تشو دواګانو ته ځان ټینګ کړی دی. بالکل دعا سره الله تقدیر هم بدلی، حدیث کې راځي، لیکن دعا سره اسباب هم یو ځای کې. یو سړی وایي یا الله اوږې ما موړ کا، یا الله اوږې ما موړ کا، او ښه لاس او خپې دې روغې دي، نو داسې مه وایه، خدای به دې موړ کړي، خو دې مهرباني وکړه کټ ته کوشه لاړ شه لږ دې میدان ته، او لږه دیالي وکړه، خیر دی که په 100 روپۍ دیالي نه ملاږي، په 50 تو که بچو له سره وړه، نو الله به دنیا دارالاسباب دی، دعا وکړه خو اسباب ورسره جمع کا. نن په ټوله دنیا کې فلسطین مظلوم یوازې ولاړ دی، هېڅوک مددګار د حکومت په سطح د هغوی شته دی نه. وزیر اعظمان هم دوا کې دوا وکړي، څوک یې پلانکې وله راغی، څوک یې پلانکې به یې مدد کوي، پلانکې به یې مدد کوي. نه پته شو دواګانو کار نه کېږي. مسلمان اولس نن هم تیار دی د هغې د مدد د تلو دپاره، خو مونږ ته لارې بندې دي، مونږ نه شو. یو موټی اسرائیل دی او نن یې ټوله دنیا په مخ اخیستی ده. ولې؟ د هغه په شا امریکا ولاړه ده، د هغه په شا برطانیه ولاړه ده، د هغه په شا انګریز ولاړ دی، د هغه په شا یهودي ولاړ دی،
د هغه په شا د دنیا ټول کافر ولاړ دي او هغه ته وایي ټیک کې ښه کې ټیک کې ښه کې ښځې وجنې ښه کې ماشومان وجنې ښه کې اوبه دې ورته ختمې کړې ډوډۍ دې ورته ختمه کړه جامه دې ورته ختمه کړه بلډنګان دې وله راوغورځول دا ته ښه کې آی های خدایا نن مسلمان دومره هم نشته چې ورته ووایي چې ته بد کې یو څیز که نن مسلمانو که صرف یو څیز چې د دې اسرائیلو ګوره دشمن سره چې جنګ کې یو هغه جنګ دی چې هغه د کوتک او د ټوپک جنګ هغه موږ نشو کولی هغه بادشاهان به کوي او بادشاهان بې خونده دي بې غیرته دویم څه جنګ دی د معیشت جنګ نن سبا په ټوله دنیا کې جنګ د معیشت دی اسرائیل که نن په ټوله دنیا غالب دی او دنیا په مخ اخیستې ده په دې وجې چې هغې خپل معیشت مضبوط کړی او خپله پیسه یې مضبوطه کړی پیسه ورسره ډېره ده ټکنالوجي ورسره ډېره ده نو د معیشت جنګ خو ته کولی شي که دا دی چې د هغه د مصنوعاتو نه بیکاټ اسرائیل کم شی جوړ کړی دی ابدا نه استعمالو عوام الناس خو یې کوي خو کومو کمپنو والا مسلمانان چې چا د هغوی ټریډ حاصل کړی دی د هغوی نشانې حاصل کړی کمو کمپنو والا کمو کارخانو والا چې د هغوی په ټریډ پیسه پیدا کوي دوی له پکار دی چې بایکاټ وکړي کوکا کولا او پیپسي خو د اسرائیلو له نه راځي دلته جوړي څوک یې جوړوي مسلمان یې جوړوي پیسه پې ګټي دې مسلمان له پکار دی چې تا سره ما خپل شی ختم که تجارت زه د لوږې مړ شم خو نه کوم تر ما مسلمان ډوډ وایي کوم صابون دا صابونونه خو د اسرائیلو نه نه راځي دا خو دلته ستا په ملک کې جوړېږي دا خو د مسلمان ملک کې جوړېږي هغه سره صرف معاهده شوې ده هغه ولا فارموله ورکړې ده هغه ولا خپل ټرین او خپل نشان ورکړی دی چې ماله به دونه پیسې راکې زما په نوم دا شی جوړوه په دې فارموله به جوړې زیاتې کمې او پکې نه کې دقسې معیار به ساتې دې مسلمان له پکار چې بایکاټ خپل شعر او باسه که یو خبر راته وکړو زموږ مسلمان څه کوي خفه کېږي ما مړه خو چې چاړه ږدي نو مسلمان به په مسلمان ږدي کافر به دې وایي خو دومره نه لکه مسلمان چې څومره وایي زما یو دوست دی د هغه دوکان دی رضي جنرال سټور دی پېښور هغه ماته وی چې د اسرائیلو دا مصنوعات د علماء وایي چې بایکاټ ته وکړي نو په کار دا دی چې د هغې مقابله کې مسلمان ښه شی راوباسي مسلمان ښه شی راوباسي چې خلک دا صابون والې دا مالې وایي کوم شی چې د اسرائیلو په 800 تقریبا نه مانه پوره خبره یې ده چې په 800 د اسرائیلو کوم شی خرڅېده د هغې مقابله کې د مسلمان د کارخانې په 1500 خرڅېده نو چې د اسرائیلو په هغې باندې علما وایي چې مالې نو دوی خپل هغه د 511 ته ورسه د اسرائیلو د هغې نه هم ګران که معیار هم خراب دوی له خوند ورکوي اوس دا اعلان او دا په سوشل میډیا پروپیګنډا ستا د پاکستان کارخانو والا لګوي اسرائیلو مصنوعاتو بایکاټ وکړي زموږ دا مطلب دا دی والی د هغې متبادل کې دا والی نو ظالمه چې هغه په 800 ستاره په 1500 ته په 400 کا چې خلکو ته نوره اسانتیا پیدا شي د خیر په 1500 یې ته خرڅوه خو معیار خو د اسرائیلو د مصنوعاتو ورکه که نه نو معیار دې م کمزوري که او قیمت دې م ګران که دا ظالم ظلم کوي دا ظلم کوي دې قصدن خلک مجبور کوي دې خبرې ته چې خلک همغه د اسرائیلو مصنوعات وایي نو الله مدد کوي زما رونو خو کله به الله مدد کوي وایه چې دا رسول الله مبارک فرمایي وی مسلمان داسې دی کل جسد الواحد لکه د یو وجود په شان دی حضور پاک فرمایي په یو وجود کې چې دا ګوته خوږیږي ټول وجود دردیږي چې دا بله ګوته خوږیږي ټول وجود دردیږي چې خپه خوږیږي ټول وجود دردیږي چې پوزه خوږیږي ټول وجود دردیږي چې غاښ خوږیږي ټول وجود ورسره بې خوبی نو که په مشرق کې مسلمان او دردید پکای چې ټول مسلمان ورسره بې خوبه شي که په مغرب کې مسلمان او دردید پکار دی چې ټول مسلمان ورسره بې خوبه شي او دردیږي
دا نشته د چا په سر کې راله د هغه په سر راله په مسلمان کې وحدت او اتفاق نشته د مارونو او قرآن شریف کې الله څه فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا خدای په رسۍ د الله په قرآن او د الله په کتاب ټول منګولې ولګي او ټول متفق شي د یو بل نه مو جدا کېږي او دا به کېږي دغه یو ځل په دریاب کې یو خامار و چیندخان نو هغه چیندخ په هغه غټ دغه خامار په هغه غټ چیندخ باندې غوټه وواله هغه چیندخ ورته وایي څه کې وایي بس ته پکې راسته غټ ښکارې لکه دوی چې ته سربری رومبې تا خو مې ګوره ما ته غږ مه کوه زه به تا ته په پلیټ کې یو یو چیندخ روزانه پیش کوم ګرځې به په دې سولو کې په دې چیندخانو پسې او یو به راما که ما وخورې نو څه یو کس به مړ شم نور به دنه په سولو نه نوځي بیا به ته کم ځای ګرځې یو به دله دروازې در کوم هغه ما خامار وي دا خو ډېره اسانه خبره شوه دې غټ چیندخ به یو راوسته او خامار له به یې ورکو خامار به خوړه بلو به بل بچی راوسته خامار به خوړه بلو به بل بچی راوسته خامار به خوړه خو چې ټول بچی ختم شو نو هغه غټ چیندخ چې کم مشر نو خامار ته وایي چې خامارو ته یې راوړه که نه دا پرون خو د شی راوړې اوسه پورې ما له خو د خوراک بند کړ وایي چیندخان ختم شو وایي زه به څه خورم نو وایي زه دله سره څه وکړمه ما خو هغه ټول بچي او نوسي او تربوران او رویرونه او خورهیي او چې څومره واړه چیندخانو غوټ در باندې ووال اوس خو بل نشته څه وکړمه نو بس چې نشته نو ته ځان تیاروه وی ما چې را سره دونه موده ښه وکړله وی ښه پرېږده ښه دا دي چې در الواق تېر کړمه ښه دې ته وایي چې کلب شو هماغه چیندخ یې تېر که خیر وکړه دغه زموږ د مسلمانانو مزل ما ته غږ مه کوه هغه خوره ما ته غږ مه کوه زه د ملګري م ظاهري به چغې مغې وامه خو نور د ده ملګري ما ته غږ مه کوه بل خوره اخره کې به دې تېری الواق به دې تېری یو هم نه پرېږدي دا غم د کم ځای نه جوړ شوی دی پته راته شته دا د دې فلسطین د مشرانو د نیکونو نه جوړ شوی همدغه ځای نه جوړ دی یهودیان رالل او د دوی نه آبادۍ اخیستې او دوی به پرې خرڅولې ځمکې اخیستې او دوی به خرڅولې او د زرو شی به یې ترې په لک اخیسته د لک شی به یې ترې په کروړ اخیسته پیسه خو هغې سره ډېره ده او د دنیا مسلمانانو د فلسطینیانو ته مینت وکړه چې د خدای خاطر وکړې مه خرڅوی پې مه خرڅوی مه خرڅوی دا درته شته کېږي ګورې سبا به دې تنګ یې هغې وې د لکو شی په کروړ دې ولې مه خرڅوه د زرو شی په لک اخلي ولې مه خرڅوه په ډېرو پیسو اخلي خولې ورته خوږه کړې وه موږ ستاسو ملګري یو ځای نه یې پې خرڅول دومره یې ترې واخېستل چې اخره کې وې دا زموږ وطن دی وځای اوس ورته پلاران جوړ شوي ګورې دا قصه نن یهودیانو اسرائیلو په نورو ملکونو کې هم شروع کړی ډورې په خلکو لاس خوړلی دی او پرېږده منه تاسو زموږ دوستان یې تاسو زموږ وروڼه یې تاسو سره زموږ مینه ده او تاسو سره محبت دی تاسو له په وطن کې موږ روډونه جوړو تاسو له په وطن کې کارخانې جوړو تاسو له ایرپورټونه جوړو په دې ورته خولې خوږې کړي دي او لګیا دي یهودیان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنگویی ده دجال ورځي یهودیان به ورسره د یهودو حکومت به او بیا به خدای د عیسی علیه السلام په لار د دجال مردار کی او یهودیان به خدای مردار کی اب رستو خبرې زمونږ د خبرې نه قصې نه رستو خبره ده مونږ د الله پاک د مسلمانانو په منځ کې قوت او طاقت او د مسلمانانو په زړه کې د خدای پاک دې زمانه کې په مسلمانانو د نبی علیہ السلام په امت ډېر بد حال روان دی دا ولې دی او د دې نه به مونږ په کومه طریقه بچ کېږو په یمن کې د مسلمان په سر اوربل دی چې مري مسلمان مري په عراق کې د مسلمان په سر اوربل دی مسلمانان مري ښځې کونډې شوې ماشومان یتیمانان شو افغانستان خو پرېږده پخوانه اوربل دی کشمیر کې د مسلمان په سر اوربل دی مسلمانان برباد شو عزتونه تار تار شو
ښځې کونډې شوې، ماشومان یتیمانان شو. په برما کې خو تاسو وینئ چې څه کېږي، هغه خو سترګې لیدلی نه شي چې خدایه د ماشومانو باندې ټکټرې ګرځولې کېږي، او د تی ماشومان واړه د مور مخکې راغشتلې کېږي. او په برما کې خو هغه ظلم وشو چې تاتاریانو په خپله زمانه کې په عراق کې نو کړی. په شام کې د مسلمان سره څونه ظلم او زیاتې روان دی. دا ټول ارسه په خپل دی، لیکن نن ستا هغه قبله چې رسول الله مبارک ورته پاته 14 میاشتې منځ کړی دی، د هغې خلاف هم سازشونه وشو چې هغې ته بیت المقدس وایي. او د امریکې حکمران ټرمپ اعلان وکړ چې اسرائیل دې په دې کې دارالخلافه جوړه کړي، او د خپل دا اعلان یې وکړ چې زما چې کوم سفارتخانه ده دا دې د تل ابیب نه نقل شي، او بیت المقدس کې بیت المقدس چې ورته وایي بیت المقدس هغې ته دې جوړه شي. یعنی بیت المقدس مکمل د یهودو قبضه کې ورتلو والا دی. دا اول زمارو دا بیت المقدس هغه جوماتو کم چې حضرت ابراهیم علیه السلام جوړ کړی. ابراهیم علیه السلام چې کله 2 بیبیانې شوې، یو حضرت ساره رضی الله تعالی عنها او یو حضرت هاجره، او د دواړو بیبیانو منځ کې سره اختلاف راغی، او د مشرې بیبي حضرت ساره قسم وخوړه چې دې سره یو ځای نه اوسېږم، دا رانه بیله که. نو حضرت ابراهیم علیه السلام د الله سره مشوره وکړه چې خدای اوس زه څوک کوم. د دواړو بیبیانو حق دی، دی خوا کشره بیبي ده او ماشوم بچی په غیږ کې د پیروي اسماعیل نوم دی. اخوا مشره بیبي ده حضرت ساره د تر لور مې ده، او ما سره ډېره غټه قرباني وکړه، ځکه ابراهیم علیه السلام چې څنګه نمرود د خپل وطن نه راوویست د بابل عراق نه، نو دا ښځه مو سره راووته، دی خو ما سره غټه قرباني کړې ده. د عراق نه شام ته پیاده مزل دا آسان کار نه دی، ډېر لوی مزل دی. چې څنګه ما هجرت وکړ، دې مشرې بیبي م را سره هغسې هجرت وکړ. څنګه چې ما پیاده مزل په دشت و بیابان ګرمۍ یخنۍ نور سوري ته وکړې، دقسې را سره دې بیبي م دا مزل یې وکړې. څنګه چې ما نه قوم پاتې شو، دې نه قوم پاتې شو. څنګه چې ما نه مور او پلار پاتې شو، دې نه مور پلار پاتې شو، وروڼه دې پاتې شو، د اسلام او د ایمان د خاطره، د ابراهیم علیه السلام د ایمان د خاطره او د اسلام د خاطره. نو دام نشم پرېښودی، څه وکړم؟ نو د الله هر کار کې حکمتي. ظاهر کې بعضې وخت کې یو شی مونږ ته خطرناک ښکاري، خو هغې کې د مسلمان او د انسان خیري. نو الله ولا دا مشوره ورکړه چې دا کشر بیبي او دا ماشوم بچی اسماعیل دا راواله، اوبه م ورسره لګېواله چې څونه وړی شي، او څه خوراک م ورسره واله چې څومره وړی شي، او جبریل علیه السلام به دنه مخکې لار به درته ښیي، ځه ورپسې دا بوځه. نو حضرت ساره مشره بیبي په شام کې پرېښوده، او دا کشره بیبي بیبي هاجره دی راوسته د هغه ماشوم بچي سره، او چې کوم ځای موجوده بیت الله شریف دی دا وخوروان شوی و. د ټولو نه لومبی کور په مخ د ځمکه بیت الله مبارک دی. قرآن شریف کې الله فرمائے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وهدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله ویلوم به کور چې په مخ د ځمکه جوړ شوی دی هغه د بیت الله شریف. فرشتې چې کله په مخ د ځمکه آباد شوې، نو فرشتو الله نه سوال وکړ
چې الله مونږ خو په اسمانونو کې بیت المعمور کې ستا عبادت کوو، اوس خو ځمکه دې جوړه کړه نو زمونږ ډیوټي ځمکه کې ولګېده نو مونږ به کوم ځای ستا عبادت کوو. نو الله د زمرودو په کاڼي کې یو بیت الله ولا ورکړه، یو کاڼي کې یو بیت یو کوټه وه، پیوند او ټانکه پکې نه وه، نو دقه ځای ورته الله وښوي دا هلته کېدی او دغلته عبادت کوئ. بیا چې خدای پیریان پیدا کړل هغوی په مخ د ځمکه فسادات شروع کړل، نو هغه د زمرودو د کاڼي بیت الله خدای اوچت که جنت ته یې یوړه. نو آدم علیه السلام چې راکوشو نو دقه ځای ورته وښو وی دلته بیت الله جوړ که. آدم علیه السلام نه پس بیا د نوح علیه السلام په سیلاب کې روان شو، نو بیا شیس علیه السلام جوړ کړی، ابراهیم علیه شیس علیه السلام، ابراهیم علیه السلام. نو بهر کې پدې به سیلاب راته، سیلاب کې به دا روانېده. نو ابراهیم علیه السلام چې کله خپله کشره بیبي راوسته او دقه دی پرېښوده او ماشوم بچې اسماعیل یې ورسره پرېښو. خو دې قصې دې تاسو اورېدلې دي. دغه اسماعیل علیه السلام لوی شرور لویږي 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 لویږي، هلته والا خدای بل بچې ورکړه د هغه بلې بیبي نه. د دې بیبي هاجرې د بچي نوم شو اسماعیل، او د هغې بچي نوم چې د بیبي سارې نه پیدا شو د هغه نوم شو اسحاق. نو الله ورته حکم وکړ ابراهیم علیه السلام ته چې یو کور به دلته جوړی په شام کې، یو به په مکه کې جوړی. نو راغی اسماعیل علیه السلام ته وی بچی ما ته الله حکم کړی چې دلته د خدای یو کور جوړ کړم، نو ما سره به امداد وکړې. بابا جی بالکل. نو تیږې به یې راغشتې، موجوده چې کوم ځای بیت الله شریف دی نو دی جوړ کړه. ابراهیم علیه السلام به جوړاو او اسماعیل علیه السلام به ورله تیږې ورکولې. یو کاڼی و هغې به ورله سره د قوازې کار کو، په خپله به اوچتېده. په هغه کاڼي کې د ابراهیم علیه السلام د دې دواړو خپو د ګوتو د بند دومره نښه هم پرته ده. دا کاڼي کې خپې خښې شوي دي، هغې کاڼي ته مقام ابراهیم وایي. اوس هم د بیت الله شریف سره نږدې هغه کاڼي په یو چبوتره پروت دی او د شیشې یو د اوسپنې جالی ته تو ده، خلک ورنږدې کېږي ورته ګوري. د ابراهیم علیه السلام د دواړو قدمونو نښې دي پکې. نو بیت الله د مخکې نه روانو، د آدم علیه السلام پیدایش نه مخکې مو. بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکة الله الکرام فآدم فشیس فابراهیم. د څلورم نمبر جوړولو د ابراهیم علیه السلام دا فرشتو یو ځل، آدم علیه السلام دویم ځل، شیس علیه السلام دریم ځل، او چې د نوح علیه السلام طوفان کې روان شوی دی په څلورم نمبر ابراهیم علیه السلام جوړی. او زوی ورسره د حضرت اسماعیل علیه السلام. او چې کله جوړ کو نو طواف یې ته شروع کو، نو دا دعا کوي ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدای د عبادت زموږ نه قبول کړه. دا بیت الله په څلورم ځل ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جوړ کو، او هلته په شام کې ورته الله وی زما یو کور جوړ کا. نو هغې کې ورسره هغه بل بچی ملګری شو حضرت اسحاق علیه السلام. ګوره دواړه د ابراهیم علیه السلام شو. اسحاق علیه السلام ورسره د تیږې ورکوي، هلته هم د خدای یو کور جوړ کو. نو هغې ته نن سبا خلک بیت مقدس وی، بیت المقدس ورته وی یا بیت المقدس ورته وی، یو پاک کور. ولې؟ ځکه جومات عموما پاکه ځمکه کې وي او پاک کور وي، پاک ځای وي او د عبادت لپاره منتخب شوي، نو صفا او سترۍ الله پاک کړي. بهر کې هغه بیت المقدس چې ابراهیم علیه السلام جوړ کړ. ګوره جوړ چا کړ؟ پیغمبر. ملګری څوک دی؟ اسحاق علیه السلام. زمانی سره پکې کار کېدله په د حضرت سلیمان علیه السلام زمانه. هلته سلیمان علیه السلام دور پې راغی. سلیمان علیه السلام د الله په حکم داسې شاندار جوړ کړ چې د هغې په شان جومات نه. ولې؟ ځکه په پیریانو دیوانو لګیا دی کار کوي، او د دریاب نه ولا ملغلرې او کاڼي راوباسي، او د غرونو نه ولا ماربل راوړي، او تیږې ولا راوړي، او اعلی قسم لرګي. هغه پښتانه وي پیریانو ته غزني سي،
پیران لګیا دي پکې کار کوي دړا دړ دړا دړ دړا دړ او کار په تیزی روان دي انجینران او ګلکاران او پیریان لګیا دي کار کوي او دې کې د سلیمان علیه السلام ټیم پوره شو فرشته د مرګ ولا راله وی ستا خو وخت پوره دی وی خو زما وخت پوره دی ټیک تا خو که زه مړ شم جومات نیمګړی پاتې دی دې سره به څه کوم دا پیریان خو بیا بل څوک د خدمت نشي اخیستی دې پیریانو نه خو بل څوک کار نشي اخیستی نو که زه مړ شم جومات نیمګړی دی انسان یې نشي پوره کولی نو رب العالمین ورته یو طریقه وښوله وی داسې وکړه د خلکو نه اجازت واله ټولو نه چې د دې جومات ته یو کوټې ته ننوځم ما پسې به هېڅوک نه راځي زما انتظامات به الله کوي او زه بس د الله عبادت کومه بس چې څوک هم در پسې رانشي دروازه یې ځان پسې بنده کا هغسې وکړه په ممبر کېناسته او کونټۍ راواغېسته هغه یې دې زنې ته کېښوده دا کونټۍ دلته کېده دې زنې ته پیریان به وایي چې دې جم دی دې موږ درنه سو باسو نو دی به کار کوي او چې کله د جومات کار خلاص شو بیا به پته لګي الله هغه څه کوي چې د انسان په عقل او په دماغو پې نه تېرېږي سلیمان علیه السلام په منبر کېناسته دقه دې ځان ته کونټۍ ولګوله او ملک الموت راغی سیت یې واغېسته او پیریان څوک نه دي خبر پیران لګیا دي دړه دړ کار کوي بیت المقدس کې رنګ سازیم شروع ده او ټیلونه هم شروع دي او هیرې او جواهرات هم پکې لګي او داسې غلې غوندې وردي سلیمان علیه السلام ته په شیشه کې ګوري ملګرو ته دې خوښه هغه د مونږ ته نیغ نیغ ګوري ښه هغه د کونټۍ زنې ته یې ښودې ده کونټۍ زنې ته پرته ده او مونږ ته نیغ نیغ ګوري لګیا دي کار کوي شپږ میاشتې پیریانو کار وکړ جومات پوره شو دې خوا جومات پوره شو هلته د کونټۍ په ویښ وینو لګېدل چې وینو لګېدل وینو کونټۍ وخوړله ویښ نه کونټۍ پرېوته چې پرېوته سلیمان علیه السلام لاندې را پرېوته پیریانو یې داسې په جنجال کې شپږ میاشتې تېرې کړې مونږ خو یې دې جمدې دي مونږ ته ګوري میانځ کې خو شپږ میاشتې د هغه د مرګ شوي دي مفتو کې شپږ میاشتې محنت وکړو او ځان لمزړو چې دام سو کړل دا زه نه ویم دا قرآن شریف وایي دا زه نه ویم څوک وایي قرآن شریف وایي رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي ما دلهم على موته الا من ساعة تأكل الا څنګه دی الا دابة الارض تأكل من ساعته د مرګ نه چا خلق خبر کړل وینو چې کونټۍ وته لاندې نه خوړه که وینو کونټۍ نه وه خوړلې چاته به د مرګ پته نه وې لګولې او قرآن شریف کې الله تعالی څه وایي وی پته ولګېده چې پیریانو سره هم د غیب علم نشته دی ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من ساعته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الله وی پیریانو وی که د غیب علم مونږ سره وی نو مونږ به د ده نه خبرېدې شپږ میاشتې سړی مړ پروت دی کونټۍ زنې ته والده شپږ میاشتې دلادل کار وکړو خولې وبېدې مونږ تاړو پته نه وه چې دی وفات شوی دی د غیب علم چا سره دی الله سره دی بعضې وخت کې دلته بعضې خلک وایي که نه ما سره پیریان دي تا سره پیریان دي ما سره هم یو غټ پیری دی دلته ناست دی بشیر جان ما سره پیریان دي ښه پیریان دي ما سره څه کومه زه دا خبرونه معلوموم که نه زه تعویز راو باسم کنه ما سره پیریان دي ابا تعویز راو باسی دلا ما سره پیریان دي هغه د یو ځای نه خبر او د بل ځای نه خبر خدای وای پیری سره د غیب و علم نشته الله وای نشته زه نه ویم قرآن وای چې نشته ورسره تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین پیریان وی ګوره کنه خبره ښکاره ده که مونږ سره د غیب و علم وی زمونږ مشرانو سره د غیب و علم وی زمونږ مولیانو سره د غیب و علم وی د پیریانو پیرانو سره د غیب و علم وی نو په دې عذاب کې به ولې پراتو بیا خو به د مرګ نه خبر وو که نه مونږ خو به نو خبر کړو نو قرآن وی نشته مونږ وی شته پیسو له مفتو کې خپې جوړې کړې دي خو یو سړي له ورشي جي څه چل به تا تعویز شوی دی دا به څنګه چل کېږي دا ما سره یو توره غټه ښاپېرۍ ده او هغه به ولېږم دله به راوباسي خو ګورې 15,000 روپۍ به راکې 15,000 ته جیب کې واچي تعویز یې کور جوړ کړي هغه ورته راوغورځئ
یا د قبر خوا کې ولا خښ کړي ورشي ویل ته قبر وکنه او روباسه بس یو خو بچی په ټوټو مباسه ها ټوټو مانا نو چې یو سړی ته یو او نن سبا خو چې یوې خدای ته دا شی معلوم شو بس پرېدا ټول په یو په پټولو کوڅو کې ګرځي وای کړه مالې تعویذ راو وستکل ټیک شوم کنه بل 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 د خدای خاطر وکړه قرآن ته وګورو ښا په قرآن به نظر کو د غیب علم چا سره دی یو الله سره دی بل چا سره نشتا عالم الغیب والشهاده قرآن وای چې الله د پټو د ښکارو علم لري لا يعلم الغیب الا هو الله وی د غیب علم نشته مگر الله سره دی بل چا سره نشته مگر الله سره دی په دې د مخلوق او ستا منځ د خدای منځ کې فرق راځي ما سره نشته والله سره شته بهر کیف نو اجومات جوړ شو سلیمان علیہ السلام جوړ زمانے تیرے دے رلو انگریزان خود پخوانه د مسلمان دشمنان دي هغوی د بیت المقدس قبضه شامی ونیو او قبضه کو او غټ غټ علما یې مړه کړل او مسلمانان په قید و بند کې واچول مسلمانانو قوت ختم شو خدای پاک دې کې ډېرې قصې شوي دي خو زه راته غټې ویم الله پاک رستو سلطان صلاح الدین ایوبی راوسته سلطان صلاح الدین ایوبی خدای راوسته او هغه حمله وکړه په شام باندې په بیت المقدس او بیت المقدس په خپل قبضه کې واغشته دا زمونږ بیت المقدس د بل چانو دا زمونږ او زمونږ په خپل قبضه کې بیت المقدس واغشته او واپس جمعات مزیدار جوړ کړ او عیسایانو چې په کومه نخرې کړې وې او کلیسا او ګرجې پکې جوړه کړې وه ته ختمه کړه او خمزیدارې جوړ کړ دغه د سلطان صلاح الدین ایوبی د لاس بیت المقدس وسوشتا پشپیتو جیربو کې دی بیت المقدس جمعات پسو کې پشپیتو جیربو کې دی شپیته جیربه دیر شي کړی شپیته جیربه دا تقریبا 100 کناله شو یو سل 200 کناله کې دا جمعات جوړ دی او خشته ټیلونه پکې لګولې دي خشته ټیلونه او ما ته پته نشته او زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجال صاحب رحمت الله علیه تلو هغه دا ویلي دي وی چې داسې ټیلونه لګولې دي چې په هغې کې مخامخ ورته ګورې تا ته به خشته ښکلې ټیل ښکاري خو که لږ پترس ورته ګورې نو د سلطان صلاح الدین ایوبي تصویر پکې په نښه راځي او یو محراب یې جوړ کړی دا محراب یو او دا د یو لرګي نه جوړ دی دا محراب په دې کې ټانکا پیون میخ نشته داسې محراب یې جوړ کړی دی نو لګیو مسلمانانو پکې منځونه کول آبادو نو یهودیان غاصبان رالل نو د بیت المقدس په ښار یې حمله وکړه نو چې حمله وکړه نو ښار یې ونیوه خو متنازع دی ګورې په زور یې نیولی دی نو چې وینیوه نو په دا نیمه کې ولا دیواله وه نو نیمه مسلمانانو ته پرېښود چې په دې کې تاسو خپل عبادت کوئ او په نیم کې غیزان له خپله عبادت خانه جوړه کړه نو اوس نیم بیت المقدس د هغوی عبادت خانه ده او باقي نیم پاتې دی ای مسلمان ته پرېښی دی خو څنګه مسلمان ته پرېښی دی په دروازو یې مسلمان نشته په دروازو یې یهودیان پولیس ولاړ دي په دروازو یې د یهودیانو پوج ولاړ دی په هغه نیم هم نو که څوک پریدي جومات ته نو بس د هغوی اختیار دی او که څوک نه پریدي نو واپسې کړي اوس دا بیت المقدس هغه جومات دی چې رسول الله مبارک 14 میاشتې څه د پاسه دې ته مونځ کړی دی په مدینه منوره کې لومبي رسول الله مبارک بیت الله ته مونځ کاو حضور پاک به لومبي بیت الله ته مونځ کاو چې کله مونځ نو فرض به رسول الله مبارک بیت الله ته مونځ کاو او که کم وخت رسول الله مبارک ته پیغمبري نه ده میلاو شوې او په غار حرا کې مونځ کوي نو بیا بیت الله مبارک ته مونځ کوي بیت الله شریف ته د هجرت نه 3 کاله مخکې الله پاک ورته حکم وکړ چې بیت المقدس ته مونځ شروع کړه په مکه مکرمه کې د هجرت نه 3 کاله مخکې نو بیا به نبی علیہ السلام بیت المقدس په داسې طریقه مونځ کاو چې دی خوا به ودرېده نو به بیت الله ته مخو به بیت المقدس ته مخو په داسې طریقې یې مونځ کو خو چې کله نبی علیہ السلام د مکې مکرمې نه مدینې ته هجرت شروع کړ نو بیا په هغې عمل ممکن نو بیا دواړو ته مخ کولی نه شو نو بیا بیت المقدس ته مونځ کو
هغې ته یې مخ کو. نو چې مدینې منورې ته ورسېد نو په مدینه منوره کې 14 میاشتې او تقریبا 3 ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته منځ وکړ. مکمل بیت المقدس ته یې منځ کاو. 11 میاشتې یا 14 ځکه په 12 د ربیع الاول نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته رسېدلی او قبله چې بدله شوې ده نو په بل کال نه پس بیا یا د رجب په 15 د ازبرګې په 15 او یا د شوقدر په 15 اختلاف پکې شته بیا تحویل راغلی دی قبله بدله شوې ده. نو نبی علیہ السلام مبارک په مدینه منوره کې یو ښځه وه د هغې زوی وفات شوی ثابت ابن قیس. نو نبی علیہ السلام د هغې مور له تعزیت لتلی و عذر خوایی چې تاسو ورته وایئ فاتحه خوانی چې مونږ ورته وایو هلته تلی و. نو هلته یو جومات و یو ځای و په هغې کې مونځ کاو مسجد د بنو سلمه ورته وایي. دا جومات اوس هم شته اوس ورته مسجد قبلتین وایي. دا حاجیان صاحبان چې لاړ شي نو د جومات ته ځي نو 2 رکعاته نفل پکې کوي. وادي عقیق ورته وایي. دا ډېر برکتي علاقه ده نږدې ورسره بلکل نږدې دې سره د جامعه اسلامیه ده د مدینې منورې اسلامیک یونیورسټي چې ورته وایي او داسې ډېر نږدې ورسره هغه کویم دی کوم چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د یهودي نه په بیه اخیستی او مسلمانانو ته وقف کړی هغه کویم ورسره دی بیر عثمان بیر رومم ورته ویل کېږي هغه کویم ورسره خوا کې دی. نو حضور پاک د ماسپښین په مانځه ولاړو بیت المقدس یا بیت المقدس قبله وه هغې ته نبی علیہ السلام منځ کو صحابه ورپسې و دې کې حکم راغی په مانځه کې دنه فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطرا. بس اوس تاسو بیت الله ته مخ کې او نبی علیہ السلام به خدای ته لاس اوچتول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هر وخت به نبی علیہ السلام لاس خدای ته اوچتاو چې یا خدای پاکه مال دا بیت الله واپس قبله کې یا الله دا بیت الله را واپس قبله کې او اسمان ته به کتل چې وحی به کله راځي کله به جبریل علیہ السلام راځي. نو 2 رکعات بیت المقدس ته کړیو او دې کې وحی رااله ویمونځ بیت الله ته وکړه باقي 2 رکعاته. نو صحابو ته خو پته وه چې نبی علیہ السلام دعاګانې کوي صحابو ته خو پته وه چې رسول الله مبارک اسمان ته سر مبارک اوچتی نو نبی علیہ السلام په مانځه کې راوګرځېده لکه مثلا چې هغې طرف ته مخي او صفونه هم هغې طرف ته مشرق طرف ته مثلا او نیغ بیت المقدس هغې طرف ته بیت الله اپوزیټ بلکل دی بل طرف ته دی. نو بس صفونه دی خوا شو مخونه یې راوګرځول نبی علیہ السلام په صفونو کې نیغ راغی او دی بل طرف ته ودرېده. دا هغه زمانه وه چې په منځ کې ګرځېدل جایز و. دا هغه زمانه وه چې په منځ کې خبرې هم جایز وې. دا لومبه زمانه وه منځ کې به خلکو یو بل سره خبرې کولې سلام به یې واچو السلام علیکم ورحمت الله نو مانځه کې به خلکو جواب ورکو علیکم السلام. منځ کې به یې تپوس وکړې یو سړی به راغی بل نه به یې تپوس وکړه څو رکعاته شوي دي هغه به ورته یا 1 شوي دي یا 2 شوي دي نو په مانځه به ودرېد. نو دې وخت کې منځ کې خبرې هم جایز وې او دې وخت کې په منځ کې ګرځېدل هم جایز شو. وروستو بیا دا آیت نازل شو چې قوموا لله قانتین نو په مانځه کې خبرې هم بند شوې او ګرځېدل هم ورپسې بند شو. نو 2 رکعاته نبی علیہ السلام بیت المقدس ته کړیو او 2 رکعاته نبی علیہ السلام او ورسره چې کوم صحابه بیت الله ته وکړل. نو دا 14 میاشتې او تقریبا 3 ورځې راځي ایرونو چې کم ځای ته د دواړو جهانو مبارک سردار 14 میاشتې یا 18 میاشتې منځو کې او کم د مسلمان قبله د هغې نه برکتي ځای بل شته نشته. حقه قبله د مسلمانانو چې دا مونږ ورته قبله اول وایو نو اول څه حقیقي اول نه دی د هغې نه مخکې رسول الله مبارک بیت الله ته منځ کړی دی خو دا تحویل چې راغی د هغې نه مخکې بیت المقدس ته 14 میاشتې منځ شوی دی. نو هغه نن د یهودو په قبضه کې ده نیم کې خپل عبادت خانه جوړه کړې ده او باقي نیم کې د مسلمانانو ده خو د هغوی خوښه دیوالی پکې والی چې کوم مسلمان پرېږدي او کوم مسلمان نه پرېږدي. نو نن پکې ستا د امریکې صدر ټرمپ اعلان یې وکړ اوسه پورې دا د بیت المقدس ښار دا ګوریاد ساته
دا د اقوام متحده قانون دی. خود افسوس دا کوم که مسلمان گولی دا خلاصه کی کنه گولی دا نو اقوام متحده و پس رامنده کی و تاوی گولی دا دیوالی خلاصه کلا نو دیم وی پلارم ولا وی رورم ولا وی قومم ولا وی کلم ولا وی وطنم ولا تباکی تا ولی گولی دا خلاصه کلا تا پتاخه ولی خلاصه کلا او که امریکانی او عیسائی بمونم خلاص کی کنه نو آغا تا غگ نشی کری نالمی مصیبت دی. قانون دادی دا اقوام متحده بین الملل او دا دنیا قانون دادی انٹرنیشنل چی کم متنازع علاقینو پاگئی که یو ملک دارالخلافه نشی جوڑو لی پایا تخت او دارالخلافه پاگئی که بلکل نشی جوڑو لی دا ستا متنازع دا اخو دا مسلمان دا تا پا زور نیولی دا مسلمان وی زما و تبع زما نو پا اقوام متحده قانون دادی چی دے که دارالخلافه نشی جوڑو لی قانون دادے چی پدے کے ودا بار ملک سفارت خانہ نہ جوڑے گی بس ٹھیک دا چی کم زور اور شد آگا دا فزور نیولی شوی دا لیکن دا قانون خلاف ورزی اکڑل ٹرمپ دا امریکی صدر او اعلانیو کچی نا یہودیان دیم دلتا دارو خلافہ جوڑا کی چی دا بس داروی قوی شی بس دارو خلافہ جوڑا شو لکا اسلام آباد ہوندی وہ قوی شو کن او خپل اعلانیو کچی زما کما سفارت خانہ دا دی ملتا جوڑا شی مسلمانانو دا ظلم دے کے نہیں ظلم دا زیادتے دے کے نہیں زیادتے نن پٹولا دنیا کے لاغی دا پارا مظاہری شروع دی اوریو کنو اور یہ خود استا بے خباسا تو خود امریکہ کے استا ملک خو امریکہ دا تو خود اسرائیل وزیر اعظم و صدر نے تا دے سرسکار اگر کارو کا کہ دا مسلمان و دا یہود پہ ملک کی جنگ جوڑ نشنو جنگ دے جوڑ کو نفرت تے جوڑ کو مسلمان تربیت تیلی ہوا زمارونو دا ولی دا ظلم کے گی مسلمان سرا دا پا یمن کے او دا پا شام کے او دا پا فلسطین کے او دا پا برما کے او دا پا کشمیر کے او دا پا مختلف ملکونو کے نند مسلمان پا سر دا اور ولی بل دے دا ولی منگ دعا تناسو منگ دعا گانے کر منگ مظاہرو تناسو منگ پا سلک چگے وہ مونگ جلسو جلوسونو تناسو مونگ پا جلوسونا کو اب ہم وئی دا ولی دا مسلمان خپل رب تشا کرده دا مسلمان خپل رب تشا کرده دا اگا صدا مونگ تا ملاوی گی مونگ خپل قومی وحدت پریخه ده مونگ خپل مینس کے 50 ڈلی شوی مونگ خپل مینس کے 50 ڈلی جوڑی شوی دی او اختلافات ہم جوڑ کری پا خپل مینس کے ملی وحدت قومی وحدت میں پریخے دے مونگ خدای تشا کردے دا مونگ بربند شویو دا مونگ خوین دے بربند شوی دی دا مونگ لونا بربند شوی دا مونگ مین دے بربند شوی مونگ بورقے و غرزولے مونگ سادرون و غرزول مونگ لوپٹے پا سر کڑے لوپٹے بیاو غرزولے سر طور سری شوی دا مونگ پیغلے بیاد آگے نا پسم کمیسون پیغلو و غرزول بنینو نے واچول آگے نا پس پرتگون و غرزول پتلونو نے واچول کمیسونه چې چاچولی دی نو لستونی ورسره نشتا او پرتوک چې لاندې نیم خپې ورسره لاندې ښکاري رښتیا ویم که دروغ ویم نو پرې الله خفه دی که الله خفه شو نو قانون دا دی چې زما بچی او پردی بچی په جګړه شي نو هوښیار سړی هغه دی چې پردی بچی له ډب نه ورکوي چا له ډب ورکوي خپل له ورکوي نو مسلمان د الله خپل دی د له ډب ورکوي دے خپل بند دی ایم بندگان دام خود خپل دی مسلمان دی نو سپیڑ دل ورکی دل سپیڑ ورکی ولی دا سکے ولی بربند شوی ولی دی خور بربند رکلا ولی دی خز بربند رکلا ولی دا خدای رحم بند شو کلم چے دا انسان دا حیا ختم شی دا خزے دا خدای رحم بند شی دا رحمت فرشتے بند شی حضرت ابراہیم علیہ السلام چے نمرود کلا اور تا غردو نمرود اخوی دا سے اور جوڑ کو دا سے اورو چے دا غیر دا پاس مرغے پر نشو والے دومرا خطرناک اورو نو دیخو بخشاکون روڑل او پا اور کیچو لو غرغنڈی روانی دی نو چې کله ابراهیم علیہ السلام بیا ورغورځاو نو لکه سوچ راغی چې خدایا دا به ورغورځي وسوک اخو دومره تیز اور دی چې دې تیز اور ته مونږ دې نږدې کې دی نشو دی به څنګه ورغورځاو نو شیطان وته چلو خو
شیطان د دوزخ ټالونه لیدي هغه چلی وته خو نو وته یو ټال جوړ کې او په هغه ټال کې به دی کېنوي او ټال له به جوټه ورکې جوټه نو چې کله ټال د دې اور دې میانسته شي نو ټال پړی به پرې کې زنځیر به پرې کې بره نه به وخېجوي نو دی به د اور دې میانسته ورغورځېږي نو ابراهیم علیه السلام نه هغه راوسته او په ټال باندې کېنه نو چې څنګه کېنو او ټال اوچتې ټال نه اوچتېږي دی زور لګوي چې ټال اوچت کړو ټال فرشتو نیولې دی هغې نه پرېږدي نو شیطان ولا راغی وی چل د تخې ورشه پیغلې جینکې راولې او سرونه سر تور کې او دې ټال سره ودروي بعد هغې وی دا خو اسانه خبره جینکې یوازې راتلل نه دي ګډې به یم کو پیغلې جینکې راوستې د سرونو نه ولا څادرونه لوپټې لرې کړې او د ټال سره ودرولې چې ټال یې څنګه اړق او ټال په حرکت کې شو ولې ځکه د رحمت فرشتې لاړې ختم شي دا چې ابراهیم علیه السلام سره مدد کی دا کمې فرشتې دي دا خو د رحم فرشتې دي دا لاړې نو ټال سپک شو نو دیکې ورکړه نو ابراهیم علیه السلام یې د اور میاسته ورغورځو دا ټیک ده چې الله د هغې حفاظت په هغه اور کې موک یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم د اور ګرموالی خو د الله په قبضه کې دی نو الله اور ته وی ګورې پام کوه یخ شه یخ خو داسې یخ هم نه چې ابراهیم علیه السلام له تکلیف ورکې سلاما معتدل شه معتدل چې دله تکلیف ورنه کړي ده کې محفوظ پروتي نو رونو چې کله زمونږ خویندې زمونږ لونه او زمونږ میندې بربنډې شو سرتور سرې شوې نو د رحمت فرشتې به وي که تختې به او چې د رحمت فرشتې لاړې شي نو ځمکه خو بې فرشتو نه خالي کېږي اخو خامخا فرشتې به راځي نو چې د رحم نی نو کمې فرشتې به راځي د غضب دقه مسله ده مولانا صاحب مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمت الله علیه الله دې په قبر انوار نازل کی هغه تلو بیت المقدس ته علماء تلی دی بیت المقدس ته هغه زمانه کې چې لا یهودیانو نو نیولې لا د مسلمان په قبضه کې خو پکېږه ما مونږ خو دعاګانې کوو لیکن مونږ وایو چې الله به رحم کوي خو ته خو هم خدای خوشحاله کا کړه ته ولې الله خفه کې نو ی په لاره تېرېدمه الله اکبر د بیت المقدس په ښار کې په لاره تېرېدمه نو یو دکاندار را پسې اواز وکړه چې ای سیکا یا سیخ اواز یې وکړو ای سیکا یو ځل اواز وکړو وی خندل دوباره اواز وکړو وی خندل را پورې درې باره اواز وکړه را پورې وخندل ما پټکې والې و ما ګیره وه نو وی خپه شومه نو ورلم هغه دکاندار ته یو نوجوان هلک ما وی ما ته دا سیک ولې وی ولې ته سیک نه څه مې چې تا ما کې څه د سیکو ولیدل وی چې پټکې دې م والې دي لکه سیکانو غوندې و ګیره دې م پرېښې ده وی ما ورسره بحث شروع کو ما وی تاسو بچی د چا یې مسلمان یې که کافر یې دکاندار ته وی نه مسلمان یې ما وی تاسو صحابو بچی یې تاسو د چا بچی یې بیت المقدس بیا د رسول الله مبارک نه پس د حضرت عمر فاروق په زمانه کې فتح شوی دی او چا فتح کو حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ابو عبیده فتح کو بیت المقدس خار د عیسایانو نه او چې څنګه فتح کو بیت المقدس نو عمر سے به زم د بیت المقدس لزم لو یا قافله روانه شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د صحابه سره دي دا ځان لاجیبه واقع ده چې دی پلارت لل نو ساروی کم اوس خلق ډیرو نو په دوو کسو یو ساروی په دوو کسو یو ساروی دی نو دا عمر صاحب سره یو غلامو نو دو په دو باندې یو ساروی دی وسره نو سموده به عمر په اوخ باندې سورو او هغه غلام به پړی نیولې نو چې هغه ټیم به پوره شو نو عمر کوزیده او غلام ته یو زمان نمبر دی بره خېجا غلام صاحب دا چې تکې دی شي تو خو امیر المؤمنین
نه خو ټوله دنیا رپیږي په هیبت کې دا داسې نه کېږي بس ما به پړی نیولي زه به ګزاره کوم ځم به او ته به بره ناستې هغه وی قیامت پر ورځ به څه کوو د خدای دربار کې به څه کوو ته به پیاده لري مدینې نه ما بوځې تر شامه پورې ښه جبره دې ته امیر المؤمنین وایي دغه مسلمانان ګټې کولی شي دا مسلمانانو له خدای فتح او نصرتونه او کامیابی ورکوي زمونږ د غلو له نه د ډاکوانو له نه دا زمونږ د خو غله او ډاکوان دي ګټې دې له خدای ورکوي نو غلام به چې نمبر راغی نو پړی به ونیو عمر صاحب به بره وخت او چې کله به د عمر صاحب نمبر راغی نو غلام به بره وخت او پړی به حضرت عمر فاروق نیولی غلام بره نو چې کله عجیبه دا وه چې کله د ښار ته داخلیږي که نه مصر ته لا داخلیږي هغه شام لا رسته دی چې کله د ښار ته داخلیږي دغلته کې نمبر د عمر د پړي د نیو راځي غلام ورته صاحب ښار ته داخلیږي دنیا خلک استقبال لراوته دی دنیا استقبال لراوته ده نو چې زه بره ناست یم او تا پړي نیولي شرم نه دی خلق بسوي عمر وی نه انصاف نه بکار دی برخه ټول خلق مینتونه وتوکل صاحب داسې نه کیږي وی بس پارام کینا علماء د پخوانو کتابونو راغلي دي کتابونو ته ګوري د عمر خو یو دبدبه وا یو لویه جذبه ده عمر تم ګوري کتاب تم مرګرو ته وی دا امیر المؤمنین نه دی چې دا بره ناست دا نه دی تاسو وایي چې په پلان کې اس باندې سور دی او مخ کې اوخ باندې سور دی دا امیر المؤمنین والله کدی مون کتابونو کې چې د اخر زمانه د پیغمبر د دویم خلیفہ کوم صفاتونه دی په دې لک کې نشتا هغه وته چې پړی نیولې دا وګوره پړی نیولې دا وګوره وې د کې دا صفاتونه نشتا خدا خو غلام دی نو خو پړی نیولې دی وې دا غلام نه دی دا امیر المؤمنین دی نو چې په ښار وردن نشو نو هغې ورته جینکۍ رایستی وی او ورته وی چې سامانونه په لوښو کې واچوئ او د مسلمانانو په دې لښکر کې وردن نشئ وردن نشئ د په دې بهانه چې موږ په تاسو سامان خرڅو ګولۍ خرڅو دې زمانه کې مثلا بل شی خرڅو نو دی به نظرونه په تاسو لګېږي او که دنه نور څه مطالبه کوي نو پوره کوئ چې دا مسلمان برباد کو ولی عموما چې کافر مسلمان نیولې دی په دقې را نیولې دی د مسلمان د نیوکو طریقه دقه ده وردن نشئ په دې فوج کې جازارونه بربند کې خلک هم ښکلې د هغې علاقې خشته دی او که نور څه مطالبه کوي مې منئ الله عمر صاحب یو خوش آواز تاوی وی د قرآن شریف د آیت تلاوت وکړه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمان ته اعلان وکړه چې نظر ښکته کا او د خپل اندامونو حفاظت وکړه او مسلمانو ښځو ته مو وایه الله وایي چې نظر ښکته کا او د خپلو اندامونو حفاظت وکړه هغه قاري لګیا دی تلاوت کوي او صحابو سرونه ښکته کړه یوې ښځې ته هم نیغ نه ګوري یو ښځې ته نظر قدر ونه کړ دا مسلمانانو ګټې دې خلکو کړي دي نن خو په موږ پسې بربنډتوب پورته رادن نه که که نه پخوا به خلک سینما له پېښور ته تلل فلم له به پېښور ته تلل اوس په برستن کې دننه فلم ګوره او چې کم نمبر فلم ګورې نه ګوره هلکه بلیو پرنټ غږېږي په پېښور کې موږ هم چغې والې تا به هم چغې والې بلیو پرنټ دی او بربند تصویر دی او دادی او دادی نن د کوټې د 1200 د 8 کالو ماشوم هم په بړستن کې دننه بلیو پرنټ ګوري نن به 8 کالو د 6 کالو ماشوم لم تا 22 موبایل اغشتی دی او په بړستن کې دننه پروت دی او بربنډه جینۍ ورته ګډېږي دا دروغ وایم که رښتیا وایم وایه دې قوم سره به خدای مدد وکړي ماله دا سترګې خدای دې له راکړي ماله دا غوږونه خدای دې له راکړي ماله دا زړه خدای دې له راکړی دی ماله دا اندامونه خدای دې له راکړي دي والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا الله وی د مور د ګېډې نه مې راوویستی هېڅ نه نه وی خبر وجعل لکم السمع غوږ مې درکړ والابصار سترګې مې درکړ والافئده زړه مې درکړ لعلکم تشکرون چې د دې نعمتونو قدر وکړئ
او مفسرین لیکي وی دا سترګو قدر دا د شکریا دا د چې ته په نیکو ته وګورې ګناه ته په نه وګورې دا د سترګو نه شکرې دی وکړه کوم مقصد لته خدای اندام پیدا کو هغه مقصد ته والی وی د شکر دی د وخت شکر دار چې ته په نیکی وورې ته په ګناه په موبایل نه وورې د سترګو شکر دار چې ته په نیکه ته وګورې بربند جی نه تنه अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो। सो ये गेम मेरी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त गेम है। इस गेम को मैंने पहले भी खेला था और अब मैं इसे फिर से खेल रही हूँ, पर मैं इसे इस बार शुरू से खेल रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़िद करी थी कि भाई इसे शुरू से खेलो, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई इसे शुरू से खेलते। फिलहाल हमें आइटम मिल चुका है जिससे हमें वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम हर कहीं पे कर सकते हैं, मतलब ठीक है। तो अब हम करते हैं, फिर पता चलेगा ना। तो अब शायद इस कार्टून को अंदर जाने दो तो हम इसे मारेंगे, ठीक है। तो मैं मर गया, ठीक है, मैं मर गया। मैं यहाँ पे लगाते बाकी एक यहाँ पे लगा देते हैं, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए था यार। माय गॉड, वो तो मर गया बट हम भी मर गए, पता नहीं कैसे। और वे रिव्यू के लिए 1 हार्ट चाहिए होगा, तो ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे अब हम वापस से आ चुके हैं, तो हमारे पास कोई हेड नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे पास कोई भी हेड नहीं है। इस साइड पे टाइमिंग भी चल रहा है 8 मिनट, हमें अब कहाँ से निकलना है 8 मिनट में। बाकी वापस स्टॉप का मतलब है स्टॉप ही कर सकते हैं हम गेम को, अगर हमें कहीं पे जाना हो। ये चीज़ खा लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं आप लोग को एक और बात बता दूँ कि अगर मैं मर जाऊँ ना तो फिर ना मुझे ना ये नहीं करना होगा, मतलब क्या कहता हूँ उससे, सॉरी, तो फिर मुझे वो नहीं करना होगा, क्या कहते हैं उससे, मैं भूल रही क्या। हाँ, अगर हम लोग मर जाते हैं तो फिर हमें जो एबिलिटी मिली थी ना, एबिलिटी वो हमारे पास दोबारा नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो ये भी बात है, जो हमें एबिलिटी मिली थी अब वो हम वापस से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। बस आप लोग समझे कि जो हम लोग बिना रुके बम्स रख रहे थे ना, अब वो हम नहीं रखेंगे। हमें ये लोग ना, मतलब अब हम लोग ने ये एक बम जब तक ब्लास्ट हो जाता हम लोग दूसरा नहीं ब्लास्ट कर सकते, जी हाँ। तो इसीलिए अब हमें फिर से एक एक करके लगाना पड़ेगा, एक एक करके अब यहाँ पे क्यों लगा दिया मैंने, गलती से लगा दिया शायद। ओ वाओ, ये हमें वापस से मिल चुकी है एबिलिटी और अब हम राज करेंगे। अब ये एक बचा है, ओनली 1, और इसको खत्म करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है बाबा। ये कैसे बच रहा है, इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है क्या। मुझे तो ये लगता है क्योंकि मेरे हाथों से बचने का ना किसी का तो मतलब हिम्मत नहीं होती है किसी की। खैर, तो 6 मिनट रहते, हमें इस गेम को जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, इससे ये पक्का बन जाएगा, तो मुझे पता था। चलो सब हो गया, सब कार्टून बन गए, अभी हम चले जाते हैं दरवाजे से। हम लोग अभी पास हो चुके हैं गाइस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फाइनली हम लोग ये गेम कर ली। बाकी मुझे थोड़ा सा फीवर है तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, आई एम सॉरी, बट अभी आज के बाद मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। मैं आप लोग के साथ कनेक्ट करूँगी, मुझे इससे लेना पड़ेगा, आ जाओ, ठीक है। और अब हमें यहाँ से शायद भागना चाहिए, ठीक है ना। तो भागता है और एक ये भी मिल गया हमें। अब इससे क्या होगा कि हमारी लेज़र थोड़ी बढ़ जाएगी। जा, ये तो पक्का मरना था इसमें। इसको किसने कहा था कि इस तरह बंदरों की तरह जाओ, उसमें मेरी थोड़ी गलती है। भाई क्या बड़ा लेज़र था,
यहाँ पे एक बॉम्ब लगाते, एक यहाँ पे बॉम्ब लगाते। अबे तू भाग ना। हाँ अभी मैं भी मर जाती हूँ। वाह, एक तीर से 2 निशान। इतने हम मजे में थे गाइस, हमने सबको मार डाला। और अब फिर से, अच्छा शट अप यार, फिर से खेलना पड़ेगा गेम। मैं हमेशा ऐसा हो जाता है ना मुझसे, मैं करती नहीं हूँ ऐसे। हम फिर से एक बम इतना छोटा सा लेज़र, और अब हमें वो पता नहीं मिलेगा भी क्या नहीं। ये क्या है? ये भी हम लोग ने कलेक्ट कर लिया, जो भी है हम इसे धक्का देते। इनके पास जाए। ये ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट हो जाएगा। अबे भाई मैं कहाँ पे जाऊँ? यहाँ पे छुप जाता। और है, बच गया। अबे भाई, उफ मैया की पैया। बे यार